السلام علیکم قدرمنو ملګرو، په دې ویډیو کې تاسو سره د یو پیر او د جینۍ واقعیا او ویډیو شریکوم. دلته به تاسو سره هغه واقعیا د جینۍ د خولې نه شریکه کړم چې ولې ورسره یو بوډا پیر غلط کار وکړو او په کومه بهانه یې د هغې عزت نیلام کو. که کتلې غواړئ او خبرې اورېدل غواړئ نو خامخا دا ویډیو تر اخره وګورئ، یو ډېر لوی عبرت پکې هم پروت دی. دا واقعیا د پنجاب په سیمه کې شوي. تاسو ته به معلومه وي چې په پنجاب کې ډېر خلک پیر پرسته وي او ښځې او نر د مرادونو پوره کولو لپاره د پیرانو خواته ورځي. همدغسې یو ښځه وایي چې زما 2 بچي وو خو خاوند مې بهر ملک ته مسافرۍ له لاړو، ځکه چې زموږ دلته غریبي وه. هلته مې خاوند ته ښه روزګار پیدا شو او تر 1 کال پورې هره میاشت ښه ډېرې پیسې رالیږلې. 1 کال پس مې د خاوند درک ورک شو، هیڅ معلومات یې نه کېدل. د ورکېدو یې 2 کاله پوره شول، د مړ ژوندي هیڅ خبر نه راتلو. ډېرو خلکو به داسې هم ویل چې کیدای شي بهر ملک کې دویم واده کړی وي، او یا به ډېرو خلکو داسې ویل چې کیدای شي مړ شوی وي، خو هغه سره نږدې څوک خپل خپلوان نه وو، نو مړی به یې هلته ښخ کړی وي. دغه ښځه وایي چې ما د خپل خاوند د پیدا کولو لپاره یو درګاه پرې نه ښوده، هر ځای ته به تلم، سوال زاري به مې کوله چې زما د خاوند څه معلومات وشي. هغه وایي چې دا زما یوه لویه ګناه هم وه چې ما په پیرانو اعتبار کولو، ځکه چې د الله تعالی نه ډایرکټ غوښتل ډېره ښه لاره ده، او په کار ده چې الله پاک ته خپله مسله وړاندې کړی شي، نه پیرانو ته، او نه د پیرانو په واسطه باندې د الله تعالی نه سوال وکړی شي. هغه وایي چې زه د خپل خاوند پیدا کېدلو لپاره بیخي لیونی شوی وم او هر خواته به تلم. اخر راته چا یو پیر وښودو چې سپینږیری انسان دی او ډېر ښه دم او تعویض کوي، لاړه شه او خپله مسله ورسره شریکه کړه، هلته به ستا د مسلې حل تا ته پیدا شي. زه هم ورغلم او ټوله قصه مې ورسره شریکه کړه. هغه وویل چې ستا دا کار به وشي، خو ته به سبا ماښام راځې، ځکه چې زه یو عمل کوم او هغه به د شپې یا په ماښام کې کوم چې ستا د خاوند ځای به هم معلوم شي. زه چې بله ورځ ورغلم نو د هغه د عمل او تعویض نه پس یې ماته وویل چې زه ډېر رسېدلی پیر یم، ته زما هره خبره ومنه، ستا کار به زه نور هم ښه وکړم او زر تر زره به دې د خاوند ځای او ټکانه معلومه شي. اخر یې رانه د عزت اخیستو غوښتنه وکړه، یعنې غوښتل یې چې ما سره ناروا کار وکړي. زه هم پوه نه شوم او هر څه نه ورتېره شوم، ځکه چې ما د خپل خاوند پیدا کېدل غوښتل. هغه بیا هم 2-3 ځله زه راوغوښتم او همدغه لالچ به یې راکولو چې ستا کار نږدې شوی دی، چې ستا د خاوند معلومات به ډېر زر وشي. خو بیا هم زما د خاوند هیڅ معلومات ونه شول او خپل عزت مې د لاسه ورکو. دغه ښځه وایي چې تر اوسه مې خاوند ورک دی، هیڅ معلومات یې نه کېږي، خو هغه بدمخي جعلي پیر را سره هر څه وکړل او زه اوس ډېره په تکلیف باندې ژوند تېروم. قدرمنو، د دې ویډیو شریکولو نه مې مقصد دا و چې د داسې جعلي پیرانو نه ځانونه وساتئ، ځکه چې نن سبا کومو خلکو د ځانونو نه پیران جوړ کړي، نو اکثره پکې بیا داسې کارونه کوي. مننه کوم چې ویډیو مو را سره تر اخره وکتله. امید لرم چې تاسو به د دې ویډیو نه څه زده کړه کړې وي او پوه شوي به وئ چې دا پیران خلک څنګه دوکه کوي. خان کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ چې په آینده کې زموږ راتلونکي ویډیوګانې تاسو ته په وخت ورسي. تر بیا د لوی الله په امان.